الأنبياء والمرسلين أما بعد پرون کتاب ریا صالحین کی اغا واقعا ذکر شوی چی عمر بن عطاوی چی زه نافع بن جبیر اغا زولی گلما سائب ابن اخت نمرتا چی دا غین دیو حدیث باره که تپوسو کما چی دا مسئله سنگوا نو دی روایت نیو دا معلومی دل چی دا تابعینو حرس په دې خبره باندې چې زمونږ په علم کې څنګه اضافه وشي او موږ یو مسله د دین یاد کو دنیا دې رانه لاړ شي تجارت دې خراب شي دکان دې خراب شي مړی بخښ شي خو د دین مسله دا ډېره زیاته مهمه ده ځکه زموږ اساسو مقصد د دین زده کول دي یو څو نمونې صرف ذکر کوو چې موږ تاسو سره د درسونو د جمعو د خطبو چې علما خطبه کوي سار او ماقام درسونه کیږي د دې اهمیت دا مؤمن مسلمان باید فضل کې پیدا کی که پیدا نه کی زړه زنګ شوی دی ځکه موبایل ته دا کټور شپم کې نه خو یې راوي پته نه لګي دا وخت دې زر تیر کرکټ میچ ته کې نه پته نه لګي خو دا وخت دې زر تیر او که 15 غنټې فلم ته کې نه یې دا وخت دې زر ختم خو چې قرآن ته کې نه یو آیات ته بس اړه خرابېږي 15 منټه 10 منټه د حدیث درس ته چې کینه لکه ته کا اسمان ته خېجه دا د ایمان کمزوري الله ته دعا کول پکار دي چې الله تعالی زموږ استاد سړونا د دنیا د محبت دلیل کې او دغه په زید دغه شانت د علم او د آخرت او د الله او د رسول مینه محبت زموږ استاد سړونا کې واچي ابو احمد نصر بن احمد العياضي الفقيه سمرقندي وي ولا ينال هذا العلم الا من عطل دكانا وخرب بستانا المؤمنان مسلمانانو دا علم دومره مهم شیز دی چې دا علم نشي حاصلولی مگر هغه کس حاصلولی شي چې خپل دکانداری ټول خراب کی دکانداری و خرابه الا بدا علم یادي او هغه کس لاس تراولې شي او عالم دا انسان نه جوړېدل شي چې هغه خپل هغه پټي او خپل باغونه ټول خراب کی یعنی علم حاصلول او دکان جوړول او تجارتونه کول دا نه یو ځکیږي علم حاصلول دقانین کول باغوانی کول دا نه کیږي هغه به د منځ ویسه او ځام مکمل علم توقف کی الا بدا عظیم علم الله درکې ابن قاسم رحمه الله وأفضى بمالك بن أنس رحمه الله طلب العلم إلى أن نقض سقف بيته فباع خشبا ابن قاسم ومالك بن أنس رحمه الله وديتا دي طلب د علم او د علم حاصلول دومره تکلیف ورسو تر دې پورې چې د خپل کوټې او د کور چت هغه خراب شو مالرګي مات شو او هغه ونړو لرګي راواغه هغه ول خرڅ کړو به کور شو بیچاره اسه کندر کورې پاتش دا څه شي دا د علم حاصلول دا د یو حدیث یادول دا د دین یو مسله یادول دا په دې کې دومره مصروف چې دا علم وکما نو دومره وزګارې دونو چې خپل کور بام پټ کی د خپل کوټو هغه د ماته لرګو غمو کی او دغه شاده چت هغه غمو کی يحيى بن سعيد القطان وكنت اخرج من البيت قبل الغداء فلا ارجع الى العتمه وزمانه چې دا دومره اوچت عالم جوړ شوی دی نو په دې رانه جوړ شوی دی چې زبا سحر د کور نه وته ما د سحر د صبح صادق تر اخاتون مخکې به د کور نه وته ما د علم حاصلولو پسې او زبا کور ته به نه واپس کېدم تر دې پورې چې دغه شانته د ماقستان د مانځنه بعد به دغه شانته به ته کور تر علما ټول ورځ به د علم حاصلولو کې تیر کړه سحر د مانځنه مخکې به د کور نه وتم او ماقستان د منځونه بعد ورسته به د کور تر علما ذکر دې عظیم انسان د الله تعالی د معنا جوړ کړی دی عبید بن یعیش وی دې د وښه واقمت 30 سنه ما اكلت بيدي وتلويخ کاله کیږي تلويخ کادي انسان دغه ته کوم ملائکه داخله کیا تیرین دی یا څه شي دي و دیرش کاله کیږي دیرش کاله ما به خپل لاسونه باندې خوراک نه کړ خپل ګوتو باندې دیرش کاله ما به خپل لاسونه باندې ګوت خوراک نه کړې
سوال دا واقع کیږي چې دې به څه خوړل څنګه خوراک وكانت اختي تلقمني وانا اكتب الحديث او زما خور و دي خور و مال په خله کې ډوړې راکوله او ما به دا شان د حدیثونه به مالک ما به حدیثونه لیکل دا کم چې مونږ وسو هر ما خام چې 15 منټه 10 منټه ویو او مونږ به دا شان دغه تنو شي کې ناستلې ما به دا حدیثونه لیکل دون وخت به ما سره نو چې دسترخوان واچول شي او داغه تکینه مو خوراک وکم نو دا خو به منډیره مشفقه او مهربانه و چې لالا تم دغه شان د ناس دغه شان علم کې لګي د نار به مرشي نو هغه په خپل به دغه شان د کاسره وړه اماله په خپل لاسونو باندې خپل کې مړې راکوله ما به مړې جوړه ما به باغې کې بلګي ما به حدیثونه لیکل ډیر شکاله مسلسل و دغه شان د کار دا ما کړی دی محمد بن قدامه دین ناشنا خبره کړل سمعت شجاعا يقول وما ذا شجاع ابن اوریدلی چاغه ویلا و ابو یوسف امام ابو حنیفه رحمه الله شاګرد دی و ما ذا ابو یوسف ابن اوریدلی چاغه ورز ویل و مات ابن لي فلم احضر تجهيزه ولا دفنه و زما یو زمرش اولاد دا ټوټه ده زموږ استاد اولادونه الله صالح کی و زما زمرش او زه د خپل زوی کفن غسل او جنازه ته حاضر نشوما دا ګناشنا انسان امام ابو یوسف وی ورځ ما زمر شو او زه د خپل زوی کفن ته لمبلو ته او دغه شان ته داغي هغه قبر ته فخول ته حاضر نشوما وتركته على جيراني واقربائي دغه د زیره امر نه راواغستو گاونډانو او خپلوانو ته پرې خو چې دا تاسو خف کوي وجدتوا يا مخافة أن يفوتني من أبي حنيفة شيء لا تذهب حسرته عني ويددي وير دوجنا دا سره چې زما استاد ابو حنیفه رحم الله درس وی او هغه درس کې دمانه کوم مسله غلاله شي زما به دغه په خیمانته ټول عمر زما دغه په خیمانته به زما ختم نشي مړ خو بخښ اسم مړله جنازه خو به وش یو درې ورځې تلو د غم به ختم بش خدای دا درس ته استاد ذکر نه پرې دما چې معنا به یو مسله به کلاله شي او دغه مسله به ټول عمر به خپه مو هغه به خیمانته به د مرګ پورې زما ختم نشي دي انسانان ګور دنیا کې تیر شوی دي او به تر شدید دي خلکونه الله څومره عظیم خلک جوړ کړل انسانان جوړ کړی دي چې د خپل زوی او د خپل اولاد مړ پریدي خو یره یو د حدیث درس ته کېنم زما د دین یادومه مسله یادومه سعيد بن مسيب ويل رحمه الله إن كنت لأغيب الأيام والليالي في طلب الحديث الواحد وزبد یو حدیث ته یادول پسې یو حدیث ته یادول پسې وډیر شپې او ډیر ورځې به د کور نه مسافر شو لا بلم استورد بشوما یو حدیث ته یادول پسې او الحمدلله موږ تاسو دوا یو درې څلور کله به بیرګو حدیثونه پکې یو خو هیڅ اهمیت دغه شان دغه زموږ تاسو معاشره کې نه پیدا کیږي او سعید بن مسیب من فقهاء المدینه عظیم شخصیت یو حدیث هغه چې ما ته چاوي د پلانکی حدیث د الله د پیغمبر او پلانکی کې یو سړی ته دا یاد دی وځه به خپل کور نه ډیر ورځي او ډیر شپې دغه یو حدیث طلب پسې یادول پسې شوما مسافر بشوما راشه بل واورا سلف کې یو عالم دی هغه وی خرجت من بلاد الشام من دمشق الى مصر وزبد شام دمشق نوته لما د علم حاصله ولا بت مصر تبع العالم او د مصر نه بده حجاز ته العالم حجاز د مکه مدینه ته وی او د حجاز نه عراق ته العالم علم بسې او د عراق نه بده حجاز ته العالم دا زما د علم او دا سفرونه ما په وو کارو کې کړی دي د علم پسې خو راشه دا یو زما د دمشق نه مصر ته العالم د دمشق نه د مصر پورې 600 او 14 کیلومتره مزل له او د مصر نه حجاز ته العالم نو د مصر نه حجاز ته 880 کیلومتره مزل له او د حجاز نه عراق ته العالم د حجاز نه عراق ته 1.3 کیلومتره مزل له او د عراق نه حجاز ته بیل علما دا شان 2 کیلومتر مزل له 1.3 کیلومتر مزل ده او دا ما په وو کارو کړی دي او دا ټول مزلونه دا د ټنګي ور جازونه نو ریل ګاډي نو دا تیز ګاډي موټر نه وي دا ټول مزلونه ما د علم حاصلول بوسي په دې خپل دغه باندې کړی دي او تاسو ته پته ده چې دا د لارې وي او به کې نه وي
کویان به پکې نه وو کو خوراک به پکې نه وو سورلی به پکې نه وو چې باغې باندې سور شي او دا سفر په خپل لن کې نار نور خپل یخنۍ کې ګرمۍ کې او د تندې او جل وهله به دغه شاده وکاله ګرځیدو او دا علم به ما یادو یوه خبره پسې دین مسلو به څه ګرځیدم سره سوچ کې دا خبره سره ووري چې منګه او دا خلک په ځای کې دغه شاده منګه یو شاده ژوند کو الله دې موږ تاسو باندې رحم وکړي محمد بن يونس رحمه الله وكتبت بالبصره وما په یو بصره خار کې و د یو زرو ما په یو بصره خار کې و د یول سوا او د شپږاتیا علماؤنا استاداؤنا ما دا علم دا لیکل دي په یو بصره بخار کې یول سوا شپږاتیا علما هغه ما دا علم لیکل دي زمونږ استاد شنو په جماعت کې معمولی غوړي زمونږ یو چنه ناشتي بل عالم تعالی کې چې هغه علاقه دا مسله به یاد یا مسله کوم یاد ده زما به د محفل کې شریک کما زما به دغه شان د محفل کې به یو د حدیث تذکرہ کیږي د آخرت تذکرہ کیږي زما به دانو الله تعالی دغه شان ته هغه په خپل عابدین کراولي او په خپل دغه شان د علم په طلاب کې موږ تاسو راولي یعنی یو مولا بل مولا ته نه کیږي لازم اوسه مجتمع کې دا کار ده ځان په غټ غني یعنی دا ډیر استادان ساتل دا دلیل دی خبره چې د سړي کې عاجزي ډیره ده دا سره دا نه چې دا غټ او دا وړو کېږي خو چې ارسله قال الله قال الرسول وي هغه زموږ استاد دی او هغه موږ ځان نو چت ګړو دا به نو چیرې دا سره څوک دی امام شافعي انظر الى ما قال ولا تنظر الى من قال دې ته موږ ورته چې دا کوم سپک انسان ماته لګي دا کوم بے نسب ماته لګي دا کوم ګناګار ماته لګي ته وګوره دا کوم کشر ماته لګي دې ته وګوره چې دا سره ماته څه وي دا کوم خبره ماته کوي دې ته وګوره انسان به خبرو باندې حجت من کیږي راشه اخرنی خبره جابر بن عبد الله الانصاري دا ماته یو خبر را ورسېدله چې شام کې یو صحابي دی او د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو حدیث سره دی یو خبره د الله د پیغمبر یاد ده نو دا جابر بن عبد الله را ورګیدو یره دا یو خبره د الله د پیغمبر یو سره موجود دی هغه ته یاد ده او ما ته یاد نه ده زم ژوند ما او غم ژوند دی نو دا را ورګیدو او دغه شانته د ځان د پاره فشترا بعيرا وشد عليه رحله او دا راولګي دی یو حدیث د الله د پیغمبر یو خبره چې یو سړی ته یاد درو دا سړی په شام کې وسیږي دی سورلی اوخي واغستو او هغه باندې خپل د سفر سامان کې خودو وسافر مسيره شهر حتى قدم الشام يوم مش مزل وکړي یو حدیث ایوانش اوخی واغستا سورلین به برابر اکلا سامان ده سفرین به برابر که ایوانش دیو خبر بسلارو فیدا هو عبدالله بن انیس و اغا تچلارو چه گوری عبدالله بن انیس پی رضی اللہ عنہ داغی سید اللہ ده پیغمبر ده حدیث پروت تی عبدالله بن انیس تیویر دی جابر بن عبدالله و حدیث بلغنی عن انك سمعته من رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم في القصاص فخشیت ان تموت او اموت قبل ان اسمعه ورتویل دا جابر بن عبدالله یو مش مزل وکړو اوبه چا تراو چې عبدالله بن انیس سره ملاو شو ورته ویلا و ما ته خبر را رسیدلې و چې تا د الله د پیغمبر صلی الله علیه وسلم یو خبر اورېدلې ده د قصاص علم بارکه نو زه ویریدم دا څنګه چې یا تمرشي او یا زمرشم او د الله د پیغمبر دا یو خبر او ما ته یادني دا څنګه یا به تمرشي او یا به زمرشم نو ما ته دی وګذل سورلی پیدا کړه او شام ترالما یو مش مزل ما وکړو چې د الله د پیغمبر دا یو خبر یاد کړم ومنال مسلمانانو کوم ځان ته وګورو ځکه نن غر کی ځکه نن اسرائیل موږ راځي کړي ځکه نن امریکا او روس موږ راځي کړي وجه دا چې موږ دین ته دین نه دی ویلې اصل الله مانی خدا سره مو چې یقین یا سه دخلي یقین بشتا او عملی یقین به زمنګ نشته دی په دې یقین شته چې دا ور دی او دا موږ سږي ګوت نه ورولو په بل شمالي دغه شانته دیږي لړو په دې زموږ یقین شته دی چې دغه سین ته نه ورغاندم ځکه لامبو مینه دی چې دا به ما مړ کی ادب ما ویسي ځکه نه ورغاندم کو څوک موږ ارته وي ارته دا شان دغه نه ځان ساتو خو په دې یقین نشته سم چې الله شته دی یو ورځ موږ راګیری یو ورځ سره د حساب کوي ولې دوکې وکم ولې دروغ ویم ولی رشتي غوسکم ولی تکبر وکم ولی د خلکو سره خیانت وکم اول مسلمانانو ته ضرر ورسوم ولی گاوړي د معنا په ور کې ودرېږي ولی غیبتونه وکم ولی زه تهمتونه وکم الله زموږ استاد ایمان سالم کی او الله دا شاده په داسې حال کې موږ تاسو مر راولي چې هغه له ته موږ تاسو راضي وصلی الله علی نبینا محمد